د وجنا د حل لار څه شه نور اسباب نشم ویلې د حل لار چې دا غي صحیح ایمان دی دین اسلام دعوت دی ته یو ګناه ویني زما ورورا زما زویا زما ورارو زما کاکا زما ماما زما بابا ولې بستر کې پټه ولې نه منکه خلک پښتانه وای د فارسیوانانو متل کې قطره قطره دریا می شو ده یو ګناه دلته وکبل الته وکبل الته وکبل الته وکبل الته وک هر کور کې ګناه ده هر سړی کې ګناه ده هر خزه کې ګناه ده هر سپینګری کې ګناه ده مرګ پور ګناونه دي توبه نشته ده او دعوت هم نشته ده چې اجي صاحب خدای ونکړه لالا خدای ونکړه ماما خدای ونکړه کاکا خدای ونکړه وراره خدای ونکړه بچي خدای ونکړه دام نشته ده او کله زما عزتمند چې کله خلق دعوت پریدي نو اي يعمهم الله بعقاب منه رب العالمین په دې عام عذاب راوي لکه وس چې موږ چا دعوت کړي څوک یو بل ته دعوت کوي څوک خبره کوي خلک په شرمېږي خلکو له فقار ورزي ځان لکار نشم کړل لکه اوس عجیبه خبره ده ما ته یو مسله معلومه زینه شمه ولا کوم ولا غسړه ما سره دښمنی کوي خاط دښمنی کوي وزلزلې تکینا د شینا ډیر زر عذاب هغه سره یو دعوت سره یو جهاد سره دعوت او جهاد او چې چا د خبره کوله بالکل چې صحیح خبره دی او الله تعالی اجرونه درکې تا په ما ډیر غټه پیرزو رحم وکړه او دعا وکړه زمون خلفا چې وکړه په منبر باندې کې ناس دا به ویل خلکو کزه کوک شمه ګور ما بسموي کزه کوک شم د الله د دین نه کوک شمه ما بسموي اوس یو ګوټ دم نشي ویل چې لکه ته کوګي خچ نه شي ویل برداشت نشي کولای دا نه مانی وګ نګدي زما عزتمن کې نه زلزلہ ده حتی خپل بچی باندې دا خاطر نه ګوري ورور باندې دا خاطر نه ګوري خپل کورنۍ دا خاطر نه ګوري چې نه ګوري بس زلزلې تکې ځکه دا خبره خو ته نه مانی چې نه مانی رب العالمین دا عذابونه را لګي عزتمن نورم ډیر اسباب دي د دې لپاره توبه او استغفار الله ته دعا کول الله ته زاری کول الله ته وکي توي کول عزتمن دا مهمه ده الله رب العالمین زموږ استاد توبه قبول کړي صلی الله تعالی علی نبینا محمد